سمرقندی رحمه الله نه چا پوښتنه وکړله ورته وایي حضرت اخلاص چاته ویلی سي په معاشره کې به مخلص سړی څنګه پیژندلی سي مخلص چاته ویلی سي څنګه به دغه سړی موږ پیدا کوو چې دا مخلص ده ابو لیث سمرقندی رحمه الله هغه ورته په جواب کې وایي تا شپون لیدلی ده چې په غره کې هغه رمه سروي هغه ورته وایي ما شپون لیدلی ده چې په غره کې رمه سروي وایي همدغه شپون دا چې د خپله رمه ترې ګیر چاپېره راتاووي او دا د دې رمې په مابین کې د الله رب العزت عبادت کوي نو آیا دا راته ووایه چې دغه شپون دا به د دې رمو نه توقع د دې وساتي چې دغه رمه به د ما صفت وکړي دغه شپون به توقع د تعریف او د صفت هغه وساتي د دې رمې نه چې دغه رمه به د ما صفت وکوي د ما تعریف به وکوي چې زمونږ دا مالک دا څومره عبادت گزار ده څومره تقواداره سړی ده نو هغه ورته وایي حضرت هیڅ کله هم دغه شپون د دغې رمې نه توقع د تعریف او د صفت نسي لرلی او حالان کې دغه رمه خو په دې باندې مکلفه نه ده چې هغه تعریف او صفت وکړي نو ابو لیث سمرقندی رحمه الله ورته وایي همدغه مثال د مخلص انسان ده چې هغه په څومره مخلوق کې او په څومره خلقو کې هغه ولاړ وي او د الله عبادت کوي او په اخلاص باندې کوي نو دغه سړی مخلص دا د دې خلقو نه د خپل عبادت د خپل د صفت او د تعریف تمنا او توقع نه لري چې مخلص انسان وي او په عبادت کې اخلاص وي وایي د خپل عبادت او د خپل دغه بندګي چې دی کوي په صحیح طریقې سره د دغه خلقو نه وایي دا توقع د تعریف او د صفت نه لري دا خلق چې زما صفتو کوي چې فلانه سړی څومره عبادت گزار ده فلانه سړی څومره مونځ گزار ده په څومره ښایسته طریقې سره مونځونه کوي په څومره ښایسته طریقې سره د عبادت کوي د دې توقع د دې مخلوق نه نه ساتي نو وایي دغه سړی دې سړي ته تاسو مخلص وایي او د مخلص سړي دغه علامه ده